السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د واتس اپ شپږ خفیه رازونه دروښیم چې زده کول یې ډېر ضروري دي او له تاسو سره به ډېره مرسته وکړي. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. د واتس اپ لومړی راز په دې ډول دی، که چیرې تاسو غواړئ چې یو چاته انځور ولېږئ او غواړئ چې هغه انځور هغوی یو ځل وګوري او بیا ترې خپله ډیلیټ شي، نو هغه به تاسو په دې طریقې سره ترسره کوئ. تاسو به په همدې نښان باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ګیلري ووهئ او دلته به تاسو یو انځور ورته انتخاب کړئ او هغوی ته به یې ولېږئ. زه به دا خپل انځور انتخاب کړم، په دې به زه کلیک وکړم او دغه انځور ښکته تاسو ته دغه نښان ښکاري، په همدې به تاسو کلیک وکړئ، په اوکې به کلیک وکړئ او دا به تاسو یې ولېږئ. کله چې دا تاسو ولېږئ دا به له موږ سره سینډ شي. زه به اوس راشم خپل واتساپ ته. کله چې زه خپل واتساپ ته راشم، ګوره دې کس موږ ته دا فوټو رالیږلی دی، زه به دا ځان ته ډاونلوډ کړم. نو کله چې زه په دې فوټو باندې کلیک کوم، نو ګوره دا اوس موږ وکت. کله چې زه له دې څخه بیک وځم، نو ښکته تاسو ته ښکاري چې دغه انځور له موږ څخه بیرته په خپله باندې ډیلیټ شو. زه په دې باندې هر څومره کلیک کوم، دا انځور بیا موږ ته نه بلی کېږي. نو راځم دوهم راز ته زه به له دې ځای څخه بیک شم. ملګرو تاسو به په دریو ټکو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو سیټینګز را خلاص کړئ او دلته ملګرو تاسو په پرایویسي باندې کلیک وکړئ او لومړی دوهم اپشن تاسو ته ښکاري پروفایل فوټو. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا به تاسو سره ایوری ون وي. که چیرې دا تاسو مای کانټیکټ ته واړوئ، نو هغه ملګري چې تاسو سره په واتس اپ کې سیو وي، یوازې هغوی ته به ستاسې د واتس اپ پروفایل فوټو ښکاري او نور به هیڅ چاته هم نه ښکاري. او که چیرې موږ دا دریم ته راولو، که چیرې موږ په دې باندې کلیک کړو، نو دلته تاسو راولي خپل واتس اپ سیو شوي لمبرو ته. کله چې تاسو په دې ځای کې هغه کومې لمبرې چې تاسو ټیک مارک کړئ او بیا په سیو باندې کلیک کړئ، نو ستاسو پروفایل فوټو به یوازې هغو کسانو ته ښکاري چې تاسو دلته ټیک مارک کړي دي. زه راځم او له دې اپشن څخه وځم او که چیرې تاسو نو باډي ته واړوئ، نو هیڅ چاته به ستاسې د پروفایل فوټو نه ښکاري. زه دا بیرته راځم، دا په ایوری ون باندې دروم او راځم دریم راز ته اباوټ. ملګرو لومړی به تاسو په دې پوه کړم چې تاسو چې اباوټ څه ته وایي. زه بیک راځم او خپل پروفایل ته راځم، نو ښکته تاسو ته ښکاري دغه اباوټ دی. په دې کې ډیرو خلکو خپل ځان لیکنې هم په دې ځای کې تاسو خپل لیکنه هم کولی شئ. دلته به په دې پنسل نښان باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته تاسو ورته لیکنه کولی شئ. ما تیار ورته لیکنه کړې ده، زه نه غواړم چې دوهم ځل لیکنه وکړم. نو دغه اباوټ ته که دې ځای کې تاسو هر ډول لیکنه کړې وي، نو په دې ځای کې به تاسو ته هغه ښکاري. زه راځم واپس په درې ټکو باندې کلیک کوم، په سیټینګ باندې کلیک کوم، په پرایویسي باندې کلیک کوم او دغه اباوټ تاسو ته ښکاري. که چیرې تاسو په ایوری ون باندې ودروئ، نو ستاسو اباوټ په هر چا ته ښکاري. که په مای کانټیکټ باندې ودروئ، هغه لمبر چې تاسو سره په واتس اپ کې سیو وي، ستاسو اباوټ به هغه ته ښکاري. او که په دریم کلیک وکړئ، نو تاسو دلته د خپلې خوښې کانټیکټ ورته انتخاب کړئ، یوازې هغوی به ستاسې اباوټ کتلی شي، نور به هېڅوک هم نشي کتلی. که نو باډي ته یې واړوو، نو هېڅوک به ستاسې اباوټ نشي کتلی. دا به هم زه ایوری ون کړم او راځم څلورم اپشن ته سټیټس. سټیټس باندې هم زه تاسو پوه کړم چې سټیټس څه ته وایي. زه به راشم خپل دا لومړی چارټ دی او دوهم تاسو ته ښکاري سټیټس، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دلته زه مای سټیټس باندې کلیک کوم او دلته ملګرو زه په همدې باندې کلیک وکړم او دلته به زه یو انځور ورته انتخاب کړم او زه به دا ولیږم. دغه سټیټس ما ولګول، زه په همدې سټیټس باندې کلیک کوم او دغه انځور تاسو ته ښکاري. یعنې دا به د دې سیټینګ تاسو ته هلته ښکاري. یعنې په فیسبوک کې سټوري ده او په واتس اپ کې سټیټس دی. نو زه ملګرو راځم په همدې درې ټکو باندې کلیک کوم، په سیټینګز باندې کلیک کوم او په پرایویسي باندې کلیک کوم او دغه سټیټس تاسو ته ښکاري. کله چې په دې لومړی باندې کلیک وکړئ، نو هغه لمبر چې تاسو سره په واتس اپ کې سیو وي، هغوی ستاسو سټیټس کتلی شي. که په دوهم باندې کلیک وکړئ، نو دلته تاسې د هغه کانټیکټ انتخاب کړئ چې غواړئ چې زموږ سټیټس وګوري او بل به هېڅوک نشي کتلی. دلته چې تاسو څوک انتخاب کړئ، بیا چې تاسو په خپل واتس اپ کې سټیټس ولګوئ، نو بیا به هېڅوک نشي کتلی بغیر له دې لمبرو څخه. او که چیرې په دې باندې کلیک وکړئ، نو ستاسې خپل سټیټس یوازې خپله کتلی شئ. زه به دا مای کانټیکټ کړم او راځم پنځم راز ته. نو دلته ښکته تاسو ته ښکاري دغه
ډیفولټ میسج ټایمر په همدې تاسې کلیک وکړئ او دلته تاسې انتخاب کړئ 40 ساعته 9 ورځې 90 ورځې او یا آف. کله چې تاسې په 40 ساعته باندې کلیک وکړئ او بیا تاسې هر چاته میسج ولېږئ نو هغه میسج به 40 ساعته وروسته له هغوی څخه په خپله ډیلیټ شي. او که 9 ورځې انتخاب کړئ کله چې بیا تاسې یو چاته میسج وکړئ نو 9 ورځې بعد به ستاسې میسج له هغوی څخه په خپله ډیلیټ شي او دا هم 90 ورځې او دلته تاسې بیرته آف کولی شئ. نو له دې څخه هم زما راځمه شپږمه او اخري راسته په دې ګروپس باندې به زه کلیک وکړم. نو ملګرو دا یو ډېر مهم راز دی. نو ملګرو دا به تاسو سره په ایوری ون کې وي. کله چې دا تاسو سره په ایوری ون کې وي هر څوک به کولی شي تاسو په خپله خوښه باندې هر ډول ګروپ ته اډ کړي او تاسو ټول کنټیکټ دیس کې آف کړئ. د اپشن ته به راشئ او دا ټول تاسو ټیک مارک کړئ او په ډونټ باندې کلیک وکړئ ځکه چې بیا به تاسو هیڅوک هم په خپله خوښه باندې یو ګروپ ته نشي اچولی. کله چې بیا تاسو یو څوک ګروپ ته اچوي نو تاسو ته به ریکویسټ راځي او کله چې تاسو ریکویسټ قبول کړئ نو بیا به تاسو په ګروپ کې اډ کیږئ له هغې څخه مخکې نه. نو دا په انسان باندې ډیر بد تاثیر کوي. تاسو راشئ که په ایوری ون کې وین تاسو هر څو ګروپ ته اچولی شي. په دریم باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ټول بند کړئ دا ټول خانې تاسو ټیک مارک کړئ بیا به هیڅوک هم تاسو په ګروپ کې نشي اچولی. که څوک تاسو په ګروپ کې اچوي نو هغه ګروپ ریکویسټ به تاسو ته راځي او هغه به تاسو قبلوي له هغې څخه وروسته به تاسو ګروپ ته راځئ. نو دا د واتساپ شپږ پټ او خفیه رازونه چې زده کول یې ډیر ضروري دي او له تاسو سره به ډیره مرسته وکړي. که ویډیو مې خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.